بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. مونږ درس وی د مبادئ علم اصول الفقه، یعنی د اصول شروع کوونکی طالب العلم. په هغه کې مونږ پرون اوله مقدمه ویلې وه، نن دویمه مقدمه ده چې 4 نمبر صفحه ده پی ډي اف کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مصنف رحمه الله اوس دلته تاته د اصول الفقه تعریف درکوي، ځکه یو بحث یو مضمون سړی شروع کوي، اول کې هغه تعریف پیژندل پکار دي چې دا په کومه موضوع باندې او دا بیانوي څه. اما بعد، تعریف اصول الفقه، وی پیژندل اصول د فقه. یعنی ته څه رقم غواړې چې اصول الفقه وپیژنې. اصول الفقه دا هغه علم دی، لکه دی وایي فاصول الفقه، اصول فقه، اصول جمع د اصل ده. اصول الفقه علم یبحث، دا هغه علم دی چې بحث کیږي فيه په هغه کې عن القواعد، دا قواعدونه. دلته د ډیر شیانه هغه منفک کوي. قواعد چې بیان کړه، کوم قواعد؟ ځکه اصول الحدیث خپل قواعد لري، اصول الفقه خپل قواعد لري، او دا رقم نحو خپل قواعد لري، صرف خپل قواعد لري. د دې اصول فقه قواعد څه دي؟ ويبحث فيه عن القواعد التي، يبحث بحث کیږي فيه په دغه اصول فقه کې عن القواعد، د هغه قواعد التي هغه يتوصل بها چې وصل کوي په هغه سره الى استنباط الاحکام، و هغه مستنبط حکمونه، یعنی هغه دلیل نیول پر احکامو باندې. احکام جمع د حکم ده، العملیه چې هغه عملی حکمونه وي، لکه مثلا لمونځ مونږ تاسو کوو، دا حکم دی عملی حکم. زکات ادا کوو، روژه نیسو، او دا رقم حج کوو، ټول هغه احکام عملی. نو دی استنباط اصول فقه هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې بحث کیږي دا احکام عملیه څه عن الادله الشرعیه، دا ادله جمع د دلیل ده. عن الادله الشرعیه، دا هغه دلایل شرعیونه. یعنی تعریف د اصول فقه هغه دا دی چې اصول فقه هغه علم دی چې په هغه کې بحث کیږي د قواعدو، هغه قواعد چې هغه دلیلونه پیش کوي پر احکام عملیه باندې. احکام عملیه باندې دلیل د چیش نه پیش کوي؟ هغه دلیل شرعیه. او بیا تاسو وایي والادله الشرعیه، هغه دلایل شرعیه څه دي؟ هي الكتاب، هغه د الله جل شانه کتاب دی، والسنه، او دا رقم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی، والاجماع، هغه اجماع شرعی ده، والقیاس، هغه قیاس دی چې هغه ته قیاسی اولا ویل کیږي. لکه دې وروسته بیا د خپل بحث راځي او اقسام د قیاس راځي. دا د اصول فقه هغه تعریف سو. وموضوع هو دا رقم موضوع د اصول فقه هغه دا ده الادله الشرعیه من حيث ایصالها الى الاحکام العملیه. موضوع د اصول فقه دا ده هغه دلیلونه شرعی دلایل من حيث ایصالها الى الاحکام العملیه، په هغه طریقه سره چې تا رسوي و هغه احکام عملیه ته، یعنی پر احکام پر حکمونه عملی حکمونه، لکه الله جل شانه قرآن کې څه حکمونه بیان کړي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې څه حکمونه بیان کړي په عملی احکامو کې، هغه باندې تا ته دلیل شرعی پیش کوي. یعنی موضوع د اصول فقه هغه دا ده دلایل شرعیه ته رسیدګي کول پر احکام عملیه باندې. وغایته، غایه، فایده، مقصد هغه د اصول فقه هغه څه دی؟ معرفة الاحکام العملیه، پیژندل د هغه احکام عملیه من الادله الشرعیه، په دلایل شرعیه باندې. یعنی ته یو عملی حکم پیژنې، په هغه باندې دلیل شرعی پیش کې، والتمکن من استنباطها، او قدرت، تمکن دا قدرت ته ویل کیږي، او قدرت راوستل من استنباطها، په هغه را ایستلو د دلیل باندې، منها په هغه باندې. یعنی کله چې ته اصول الفقه ته وپیژنې،
بیا به ته پر احکام عملیه باندې شرعي دلیل پیش کړې او قدرت به دې په دې باندې وي چې د هغه نه ته استنباط وکړې، یعنی د قرآن او د حدیث څخه ته استنباط را ایستلی شې کله چې ته اصول الفقه وپېژنې. وایي ولما كانت الادله الشرعیه اربعه، وایي هر کله چې واغه دلایل شرعیه څلور دلایل لکه مونږ تاسو پیش کړله، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، وجب ان یبحث عنها، وایي واجبه ده چې بحث وکړل سي د هغې نه، لیعلم به طریق تخریج الاحکام، د دې وجې چې انسان پوه سي چې څه رقم راوباسي تخریج د احکامو، یعنی یو حکم چې ته بیانوې کله چې ته اصول فقه زده کړې په هغه کې بیا څلور شیونه خاص کر ته زده کړې چې قرآن، حدیث، اجماع، قیاس ده. اجماع شرعي، قیاس اولا. لکه مونږ تاسو د قیاس کې خپل قسمونه دي، د بعضې قیاسونو مونږ تاسو اهل السنه والجماعه هغه قایل نه یو، صرف قیاس اولا منو. نو دلته مصنف دې کې بحث کوي، وایي هر کله چې ادله شرعیه څلور دلایل تا وپېژندل نو په تا باندې دا واجبه سوله چې ته بحث وکړې د هغو نه، د دې وجې لیعلم به طریق تخریج الاحکام، چې د دې وجې چې پوه کړل سي په هغه سره یا یې زده کړل سي په هغه سره طریق تخریج الاحکام، طریقه د رایستلو د حکمونو. نو ته بیا څه رقم حکمونه راوباسي کله چې ته اصول فقه زده کړې بیا تا ته طریقه د استخراج د احکامو هغه معلومیږي. بیا دی دا کم څلور شیونه چې بیان کړله مصنف، البحث الاول 5 نمبر صفحه، تا ته اول بحث کوي فی کتاب الله، د الله جل شانو په کتاب کې. د الله جل شانو کتاب قرآن دی، د هغه د ادله شرعیه او څلور دلایل تا ته بیانوي، په کې اول د الله کتابو. البحث الاول فی کتاب الله، اول بحث د الله په کتاب کې. تعریف الکتاب، د الله جل شانو د کتاب تعریف هر شاته معلوم دی. الکتاب دا هغه کتاب دی، هو القرآن المنزل، دا هغه قرآن دی چې نازل شوی دی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله جل شانه پر رسول باندې. المکتوب چې لیکل شوی دی فی المصاحف، په مصحفونو اوراقو کې. المنقول عنه چې نقل شوی دی د الله د رسول نه نقلا متواترا، په تواتر سره نقل شوی دی، یعنی په قسمه قسم روایاتو سره، بلا شبهة فیه، چې په هغه کې هېڅ قسم شبهه نشته. نو دې وجې څخه د الله جل شانه کتاب تعریف هغه دی چې دا یو داسې کتاب دی چې د الله جل شانه رسول سم باندې نازل شوی دی او په مصاحفو کې لیکل شوی، او د الله جل شانه رسول سم ته نقل دی په تواتر سره. لکه دا بیا خبر مونږ تاسو اصول حدیثو کې یو خبره ده چې احادیث یا یو څوک چې روایت کوي دوه قسمه، یو متواتر یو خبر واحد وي. نو دې کې هم دوی د دې مصنف رحمه الله هغه په تواتر سره قرآن د نبي صلی الله علیه وسلم نه ټیک دی چې نقل شوی دی، په قسمه قسم صحابو هغه نقل کړی اورېدلی، خو نبي صلی الله علیه وسلم ته چې چا بیان کړی جبریل علیه السلام هغه یو، نو هغه په اخبار احادو کې راځي، او خبر واحد مونږ ستاسو په نیز باندې هغه دلیل دی او دلیل قطعي شرعي دی، هغه منقول دی، او د دوی په نیز باندې هغه ظني دی. نو زه وایم چې د الله جل شانو کتاب چې کله جبریل علیه السلام الله نبي صلی الله علیه وسلم ته نقل کوئ هغه هم واحد و، یو جبریل علیه السلام راوړی، نو آیا تاسو په قرآن کې هم ژوند کوئ که څنګه؟ العیاذ بالله. نو دې وجې څخه خبر واحد دلیل دی، حجت دی کله چې راوي ثقه وي. خو خیر مونږ تاسو اصول حدیث ته ولاړو، دا بحث اصول فقه دی. نو د الله جل شانو د کتاب تعریف هم دغه دی چې دا د الله جل شانو طرف نازل شوی په رسول الله وسلم باندې، او لیکل شوی په مصاحفو کې دی او په تواتر سره نقل دی. وایي و اجر الاصولیون، او دا رقم جاری کړی دی هغه اصولیونو چې هغه اصول بیانوي فی کتاب الله تعالی، د الله جل شانه په کتاب کې، وکذا فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا ډول د الله جل شانه د رسول وسلم په سنتو کې. 4 تقسیمات، 4 قسمونه. لکه کتاب د الله هغه بیا وروسته راځي چې هغه 4 قسمونه بیانوي، او بیا د سنت اجماع قیاس ټول راځي هغه 20 قسمونه. وکذا فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه ډول د الله جل شانه د رسول وسلم په سنت کې 4 تقسیمات، 4 قسمونه، یعنی 4 قسمونه په هغه کې بیانوي. یحصل منها 20 قسما، چې بیانېږي په هغه کې 20 قسمونه. التقسیم الاول باعتبار الوضع. ان شاء الله العزیز سبا نه به
هغه وضع شروع کوو چې عام، خاص او اول مشترک پکې دی. جزاکم الله خیرا.